دې پخواني بلډینګ کې یو مولانا صاحب د پیریانو نکاح تړلی وه او په نیمه شپه کې را روان کړی دی ورته ویې لکه ما چېرته تاسو بوځئ د هغه خو وی د کلي نکاح وبئ وی یاره وی ته مونږ پسې راځه که نه هغه چې راغلی بیا یې د هغې ته نکاح هم تړلي وه دلته راغلی و نو بیا چې راغو بیا هغه ته څه ګفټونه مفټونه مې ورکړي وو. السلام علیکم ګرانو کتونکو په یو داسې ځای کې موجود یم ویل کېږي داسې چې په دې پخواني بلډینګ کې یو مولانا صاحب د پیریانو نکاح تړلی وه نو د هغې حقیقت به معلومو دلته کې د علاقې چې کوم کسان دي دوی را سره دي راځئ چې دوی سره ملو شو. السلام علیکم امیر صاحب. وعلیکم السلام په خیر راغی جی ښه یې خیر دی دا راته ووایه ستاسو نوم څه دی او کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ زما نوم علی شاه دی ولی سره تعلق ساتو کاکا سے. او جی ما اوریدلی دی چې دا کوم زوړ بلډینګ دی پخوانی بلډینګ دی دلته کې د پیریانو نکاح یو مولانا صاحب تړلی وه غواړم چې دغه وضاحت تاسو کې د ملګرو ته دغه کیسه بیان کې. ښه جی هغه خو تړلی وه شاه استاد او زمونږ د کلي هغه چې کوم دی د شپې داسې 2 بجو ټیم کې ورپسې راغلی و ورې ورته والی و هغه یې چې کوم دی هغه ورته څوک یې ځوانه ویې لږ بار راووځه چې دی بار راوتی دی نو هغه ورته وی چې خیر شه وی خیر دی وی راځئ تاسو مونږ سره یو نکاح دا وتړئ بس مخکې خو دا روډونه موډونه نو مشران وایي چې داسې په دې خوړی را روان کړی و په نیمه شپه کې را روان کړی دی ورته ویې لکه ما چېرته تاسو بوځئ د هغه خو وی د کلي نکاح وبئ وی یاره وی ته مونږ پسې راځه که نه چې دی را روان شوی دی بیا زه څه منځته را رسېدلي وی لکه دا ته ما چېرته بوځې ګوره دا خو توره شپه ده وی ته لږ مخکې راځه مونږ پسې ته به وګورې هغه چې دی راغلی دی داسې مخامخ شوی نو ښې دلته رڼاګانې وې ښه دوم دام و که نه خپل یو دغه نو چې هغه داسې سازونه و دغه هغه چې راغلی بیا یې د هغې ته نکاح هم تړلي وه دلته راغلی و نو بیا چې راغو بیا هغه ته څه ګفټونه مفټونه مې ورکړي وو نو دا کیسه وه او بیا چې کوم دی هغه چې کله بیا چې ته داسې تېرېدو یو خو دا همغه شال رنګ محل دی نو یاره دا خو مونږ چې کوم دی دغه ته دغسې راغلي وو خو بس دا خو پیریانو بیا نو هغه یې نکاح استاس تړلي وو. دا د شپې لکه د شادي حال په شانتې پړه کېدو ویسه جو کړی و آیا دا حقیقت دی؟ او بالکل لکه هغې خو ډېر مزېدار کړی و هغه چې دا رڼاګانې ولیدې د هغې ولیدې نو بیا یې لږ ړه ښه شو چې ځه چې تکلې ملې به خو چراغ و هغه دا رنګ محل و نو هغه بیا دلته یې راوستی او بیا یې نکاح تړلي وه د هغه زامن هم جمدي دي. دا راته وایه دا دته چې کوم ګفټونه ورکړي تحفې ورکړي وي په دې کې وي کپړې هم وي چې هغه ټیلر ته یوړې نو هغه ټیلر ورته وي دا خو داسې قسم ته اصلي کپړې خو دلته کې په پېښور کې هم نه میلاویږي. بالکل هغه دته کپړې وي نور څه ګفټونه مو کپړه چې کومه دا ټیلر ته چې وړلي وه هغه ورته وي یاره دا خو مونږ ته چینن هم نه راځي دا تا چېرته نه پیدا کړې ده نو هغه ورته وي دا خو بیخي لکه مونږ نه راځي بیا هغه ته نور هم څه شی وس ورکړی و او چاولې ماولې مې ورکړې وي هغه ته لکه ښه کار یې ورته کړی. دا راته وایي دغه استاد جي کوم چې دا نکاح تړلي وه څومره وخت به کېږي چې وفات شوی او آیا دا کیسه ته تاسو خپله زباني اورېدلې وه؟ یاره د خو ډېر وخت شو خو موږ مشرانو نه اورېدلي وه. او جي د دوی په خاندان کې اوس څوک شته؟ یاره او شته بل کاري صاحب راسه ولاړ دی نوم تپوس کوو څنګه ملګري څه دی نوم دی؟ رحیم شاه. څنګه دغه واقعه حقیقت و؟ انشاءالله حقیقت ویږي بالکل. او بل ما دا اورېدلي دلته کې ډېر خلک داسې راغلي دي چې هغه ښکته تهاني ته کوشي وي نو پیریانو یې آیا دا هم حقیقت لري؟ او جی بالکل شته دی پکې. او جی صحیح شو. امیر صاحب نور څه ویل غواړئ کتونکي د ګوري اخري څه پیغام لرئ په زړه باندې؟ بس جی که چکر راوی را دي شي ډېر مزېدار ځای دی دغه ښه مزېدار ماحول هم څه تیور څه نه برابر دي او را دي شي وزټ دې وکړي ودې ګوري او ډېر مزېدار ځای دی. ډېره مننه. مینه والو تاسو واورېدو نن زه خبر شوم د دې خبرې نه چې آیا دغه چې کوم رنګ محل په نوم باندې پخوانی بلډینګ یادېږي په دې کې په یو وخت کې یو مولانا صاحب د پیریانو نکاح هم تړلی وه
دغه کاری صاحب موږ ته دغه وضاحت وکړو دغه معلومات د نور ملګرو سره شیر کې او موږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان